کومه ټکر وسو خوش خو نسو څوک وینې دا هغه هم خوږ دی هغه بل نفر چې ولاړ دی دا هم خوږ دی وینې دا نو د لو ولیه هغه ساده ساده د خاورو کورونه دي وینې دا نو ادیرم د الله دې زموږ سره ورباندې ورحمیږي دا هغه دی کندهار پوهنتون سلامونه ستړي مسئ وخت په خیر نو په دې هیله چې روژه به تر دا مهاله په خیر در باندې تېرېږي نو زموږ هم نن اولنۍ ورځ ده چې یو څه د ګرمۍ احساس کوو نو یو خو زه یو څه وختي راوتلی یم خو ګرمي ده یو څه نو نن له خیره سره راووتلم د لو ولې پر طرف باندې نو ځکه چې یو څه هوا ګرمه شي بیا د لو ولې د شاوخوا ځکه ښه خوند کوي چې ماشومان و خلک ناست دي د اوبو پر غاړه نو لمبېږي نو زه هم داسې کرار روان یم د کندهار پوهنتون خوا ته به ولاړ شم له هغې خوا به داسې راوګرځېږم دغه ساحه به در باندې ووینم له دې خوا اوس یو څه لمر دی نو تاسو هم راسره پاتې سئ راځئ زموږ به هم دا روژه لنډه سي او ستاسو به هم ساعت راسره تېر سي نو بس په دې چپه طرف کې لو واله ده خلک پکښې لمبېږي ما بیا ماشومان نو ځکه هوا یو څه سره ګرمه سوله بالا نو فکر کوم نن 29 دی که څوم د هود دی بالا نو سبا و بله ورځ نوی کال هم رانوی کېږي نو دغسې به ولاړ شو دا د کندهار پوهنتون شاوخوا به هم در باندې ووینم نو بیا به له هغه بعده که د ښارو خوا ته تلو او که پر بله خوا تلو اوبه وینې د لو ولې نو ښه ډکه خوندوره را روانه ده بیا دې خوا ته نو پسونه مسونه هم خرڅېږي دلته خو پخوا ګنج هم و اوس نو بیا مې یو څه کم سوی دی سره نومې نو خوا ته دغه نه دي پر لګېدلې دغه ونې او بوټي نو دې خوا ته د لګېدلي دي ګوره ښایسته خوند کوي چې لاندې ښه ویالۍ او دغه یې او دې بوټو لاندې څوک ورته ناست نو بیا ښه خوند کوي هوا هم ښه برابر وي نو په سره لمر کې خو سړی نشي ورته کښېنستلی دې خوا ته نو داسې بېروبار یي هر څه د سړک پر غاړه خرڅېږي یعنې نن یو دم دونه ګرمي سوله اوس مې دغه د ایسي چالانده کړله وینې لمر دی مخامخ په دې خاطر هم ګرمي ډېره ده دا نو بس د لو والې هغه ښځینه بازار دی تر هغه راووتلم بیخي ګڼه ګوڼه زیاته وله زما دا څو ورځې کېږي اراده ده چې زه مازدیګر روژه مات په دغه کې وکړم په ارغنداو کې ځکه د دوی سره مې هم د مایانو واده کړې وه ډېر وخت کېږي نو هغه نه سره برابرېږو کله وختي کله ناوختی نو ارغنداو هم لرې دی له ښاره څه یوه اندازه نو بل زموږ یار محمد چې دی هغه هم نسته یو خوا ته تللی دی نو چې هغه وایي بیا یې ښه خوند کوئ نو دا نو د لو ولې هغه ساده ساده د خاورو کورونه دي وینې دا نو ادیرم د الله دې زموږ سره ورباندې ورحمیږي مکانونه دي دا د کلي ده دا فکر کومه شاته ټوله هدیره ده نو زه هم روان یم تر اوسه پورې د برېښنا کوټه څه نه یم اوښتی دا ټوله هدیره ده الله دې په دا روژه کې پر دې مرتګانو باندې ورحمیږي زموږ سره د برېښنا کوټ د پله سره واوښتلمه ډېر ښایسته شنې سایې دي وینې نو روان یم مخ د کندهار پوهنتون پر خوا باندې د پوهنتون سره راګرځم نو نه پوهېږم دې ته د نجیب
فامیلي وایي که د دې ځای ته داسې ښه نوم وایي زما هم له یاده وتلی دی. د دې ډېر ښایسته ښایسته سړکان دي. ګوره اوس یې در ښیم ښې ښایستې ښایستې کوڅې دي د دې ساحې. دا له وخته ښه په نقشه ده وینې ښایسته کوڅه ده. د دې ډېر ښایسته نقشې دي د دې ساحې. وینې روژه خواره وینئ زما له مخه دغه آیسکریم خوري. خوند کوي زویه؟ وایي ګرمي مې اوس آیسکریم را رانیسه. مالا یې خوره چې دسه ونه لوېږي. صحیح دی؟ نوش جان مو څه داسې روژې خورئ چې مه کوه خبرې. بس خدای درته روا کړې دي خورې. په دا ګرمي کې آیسکریمان خورئ. نو تقریبا راورسېدلم کندهار پوهنتون ته. دلته بیا دا پسونه مسونه هم راوستلي دي وینې. دغه دی کندهار پوهنتون. دا دروازه ده د هغه پارکینګ دی. نو ښه ښایسته ساحه کې جوړ دی د کندهار پوهنتون هم. محصلین هم دلته را روان وله داسې تر اوسه یې ډېره تېره وله ګرمي وه نه دی. ځینې پوهنځۍ فکر کومه دا وخت کې ځینې به سهار وي. نو دلته نو د عیدګاه جومات هم دلته دی. ګمبته یې معلومیږي وینې. دغه هم فکر کومه لاره ده. دا یې دومه لاره ده وینې. هغه اولنۍ لاره ده دا یې دومه لاره ده. بالا نو ځم دغسې راګرځم. دغه پوله باندې بالا راګرځم. نو که دورې ولاړم نو ارغنداو ته به ځم. که دورې ولاړم نو بېرته د کور خوا ته ځم. یاره ګرمي ده چې د کور خوا ته ولاړ سمه صحیح دی. هغه دی مخکې را باندې لمر و ځکه یې خوند نه کوی. اوس بېرته یو څه هوا برابره سوله. غټ موټر څه کوي دلته. په دې ساحه کې بیا کورسونه مرسونه و دا شیان هم ډېر دي او لیلیې دي. اکثره محصلین خو د نورو ولایاتو وي بیا په دې شاوخوا ساحو کې اوسېږي. تاکونه یې دي. فکر کومه ټکر وسو. دا یې دې خیر کوي موټرسایکل والا او که چیشي والا یې په ووهلی. ویې وهلی چوټې موټې هم پاته سولې وینې پر دا سړک باندې چوټې یې پرتې دي. والله پښو ته دا کومه دي پښې بابا؟ ته ویې وهه. بل نفر هم داسې څه کیسه وله؟ دا چمپلان د پرستی مازې لږ مخته خوښ خو نه شو څوک؟ او کوچني خوښ شو. دغه بل نفر هم ناست دی وینې. هغه هم خوښ دی. هغه بل نفر چې ولاړ دی دا هم خوښ دی وینې. ټکر سوی و کوچنی فکر کوم خوږ ولو. هغه یې یوړه یا دوه نفره دلته پراته وله. یو دانه یې داسې یو چا نیولی و. نو موټرسایکل و فکر کوم نه پوهېږم. نو دا روژه وګوره موړ یې ټوله خراب کړی. هغه کوچنی ماشوم ما ونه لیدی خو پښې مې ولیدلې چې موټر ته یې ننایستی. او دوه نفره لا خیر روغ وله تقریبا. خو بیا هم داسې ول چې هغه یو خو ناست و بیخي او بل چا په غېږ کې نیولی و. خدای دې بس ډېر نه خوږوي. بل روژه ده عموما د سړي انرجي هم نه وي. نو چې لږ مازې سړی خوښ شي بالا سړي ذوب کوي نه دی. خدای دې اوس دوی جوړ کړي. زم بس را شوه سولمه. غواړم چې کتابمده چوک پر لاره باندې شوه سم ښار ته. ډېره بې احتیاطي کوي خلک.
موټرسایکل والا تر موټر والا بې احتیاطه دي، موټر والا تر ټکسي والا بې احتیاطه دي. نو هر سړی چې لږ احتیاط وکړي فکر کومه حادثه نه رامنځته کېږي. ماشوم باندې مې خوا بده شوله، فتح مدد چوک ته را لنډ شولم. لاندې د شهیدانو چوک خواته نه ځمه، بېرته دغسې پر فتح مدد چوک باندې را ګرځم، ځمه د کور خواته. ځکه ګرمي ده غواړم چې هلته یو ځای کښېنم، په عینو مینه کې یو ځای به کښېنو په یو سایه کې. ذکرا وایي د مایانو اراده. مایانو ته اوس نوز بیا بله ورځ ولاړ صحیح دی جوی. نو ما اراده مې ورته کړې ده، دی مې نه دي ویلي چې خامخا ورځم. په ښار کې هم بیروبار ډېر دی وینې. دروازه مقصد دا ټکسیان ته چې هر څونه رنګونه ور بدل کړي، اخلاق هغه اخلاق دي ښه. کې ژړې کې دغه شنې کې هر رقم کې، خو اخلاق یې باید سم سي. رنګ یې مهم نه دی. ورځ ته رابولي بیروبار ډېرېږي په ښار کې. څونه یې بار کړی دی دغه کوچنی موټر، دا سوزکی دی که چیش دی. دغه خواته به یو څه جاده پراخه سي وینې، بیروبار کم سي. بس روژه خواره ناست دي وینې، خوراک راته کوي، پاپړ خوري. دا دوم وارې ده چې خوراک راته کوي. موږ هم تقریبا راورسېدلو، بس د عینو مینې دروازې ته را داخل شولم، ښایسته شنو سایو ته. بس نو بالاخره راغلو. دلته غواړم چې وختي خو لا د لمانځه وخت ولا تر اوسه نه دی، وختي دی د مازدیګر د لمانځه، خو غواړم چې دلته کښېنم. دلته ښایسته چمنی دی چې لاره چیرې ده. دلته چمنی نسته ژوی، دا ځای دغسې دغه دی، نو ډېره ښایسته هوا، پسرلی ښه خوند کوي. د هغه ځای د هغه بل اوس چې موږ ماښام رالو په یاد دی څونه چټلي جوړه سوې ده، اوس بیا زویا وینې. دا ونیسه، دا هغه دی، ښایسته ځای دی، سمه شخصي باغچه ده مانه چې پکښې کښېنې. موټر دروازې مې نه دي بندې کړې، اوس بندې شوې. څوک هم نشته، دا ښایسته یخه هوا لګېږي، سایه هم ده. د یوه ورځ یو څه سره لمر شو، ګرمي شوله، نو د سایه و د یخ باد ښه خوند کوي. موږ په موټر کې وو، یعنې د باندې ولا هوا بیخي خوندوره ده، په موټر کې اصلا ګرمي وه. ودلې یې کښېږده، دلته به کښېنو، څونه ښایسته ځای دی. نو موږ دلته د خیره سره کښېنو یو ګړی، د مازدیګر لمونځ کوو، د روژه ماته پورې انتظار کېږو. موږ به د دې ځای څخه خوند واخلو. تاسو چې هر ځای یاست ښه وخت ولرئ. د الله په